زه د چلس سیمې ته راغلی یم او د چلس په سیمه کې دغه سیمه چې تاسې ګورئ دا رښتیا هم له تمدنه له ښارونو ډېره لرې پرته سیمه ده. تاسو ته به زه داسې یو څه در وښایم چې تاسو تر دې دمه نه دي لیدلي. تاسو ته به هغه کورونه ښکاري، په هغه کورونو کې اوس هېڅ نشته. یعنې لس یا اوه اته ورځې وړاندې به هغه کورونو کې ډېر شور و، رڼاګانې به وي، جذبات به وو، د ماشومانو د دې تر څنګ د مشرانو خوشحالۍ او خوښۍ به وي. خو متاسفانه د زلزلو ټکانونو د هغوی هغه ژوند ور برباد کړ، د هغو هغه خوښي خوشحالي له منځه یوړه. تاسې دغه ځایونه ګورئ، دغه ځایونه چې تاسې ګورئ دغه ځایونه ټول ړنګ شوي دي. تاسې چې څومره تاسو در ښکاره کېږي دا ځایونه ټول له منځه تللي دي. په دغه ځایونو کې اوس هېڅوک نشته دی. وړاندې زموږ ملګري وویل چې دلته کابو تر زرو زیات خلک اوسېدل، خو متاسفانه اوس هېڅوک دغه کلو یو ډول طبیعي ښکلا درلودله. په دې کلو کې یا د دې غرونو په غېږو کې ډېر ښایسته اوازونه وو، د مرغانو، د وحشي حیواناتو، د همدې ځای میشتو اولسونو. دلته پر غرونو باندې دغه راغلو وریځو دغه د غرونو ښکلا لا دوچنده کړې وه. خو د همدغه غرونو په تل کې داسې یو غم، داسې یو ویرګډ و چې ډېرو انسانانو پکې خپل هغه څه له لاسه ورکړي وو چې اصلا نه یې غوښتل. دا هغه کلی دی چې په بشپړ ډول باندې ړنګ شوی دی. په دې کلي کې کابو له زرو زیاتو خلکو ژوند کوه، خو اوس نه پکې شور شته، نه پکې ماشومان شته، نه پکې میرمنې شته. هان وحشي حیوانات هم له دې ځایه تللي دي، ځکه دلته داسې یو هیبتي غږونه، داسې ټکانونه، داسې یو څه ترسره شوي دي چې رښتیا هم ژوندی موجود ترې ویره لري. دا د چلس سیمه ده او د چلس په سیمه کې دا هغه کلي دي چې تاسې خپله په ویډیو کې وګورئ، په ډېر یو خطرناکه ځای کې قرار لري او تیرو زلزلو دغه ټول کورونه ویجاړ کړل او په دغه کورونو کې کابو 22 تنه شهیدان شوي دي او په لسګونه تنه نور هیوادوال زموږ او ستاسو زیانمن شوي دي. دا نو هغه سیمه ده چې تاسې اوس ګورئ او زموږ کوشش هوډ هم دا دی چې هغه حقایقو ته موږ تاسې ورنږدې کړو چې تر دې دمه رسنۍ شوي نه دي یا چا لیدلي نه دي. زموږ له دې رسنیزو فعالیتونو څخه هدف او موخه هم دا ده چې پر دې باندې باید موږ نړیوالې ټولنې خبره کړو، پر دې باندې باید موږ هغه ادارې خبرې کړو چې تر دې دمه د دې پیښو څخه خبر نه دي یا د ولسونو ته ځان نه دی رسولی. واقعیت دا دی چې دا د هر افغان دنده ده، دا د هر افغان مکلفیت ده چې پر خپلو افغانانو باندې رحم وکړي. کله چې درد او تکلیف په دې ځای باندې راځي نو حتمي ده چې هر څوک باید لاسنیوی وکړي. تاسې ګورئ چې دا د مرستو موټر یا کاروان دی چې دا په خیر سره د چلس پر لور باندې روانېږي او دا زموږ ملګري دي چې په خیر موږ به هماغه ځای ته ځان ورسوو. دلته هر افغان خپل مسؤلیت ترسره کوه، که حکومت دی، که عام دی، که غریب دی، که سپینګیری دی، که ماشوم دی، که میرمن ده. د دې افغان واړه طبقو د دې زلزله ځپلو لپاره هغه څه راټولول چې د دوی په وس کې وو. نو د دغه غرونو په غېږو کې ډېرې سختې لارې وې، هغه ګړنګونه، هغه لوړې ژورې چې زموږ تصور هم نه کېده. خو دلته خبره د هیواد او د هیوادوالو وه، نو همدا لامل و چې موږ د چلس پر لور باندې ولاړو او د چلس دغه لوړې ژورې نرۍ اوږدې او د ګړنګونو ډکې لارې مو طی کړې تر څو هغه ځای ته ورسېږو چې واقعیت دا دی چې زیانمن شوي موږ ته اړتیا لري. د بشري مرستو لړۍ لا هم دوام لري. هر چا د خپلې وسې کنډول په لاس کې نیولی او خپلو هیوادوالو ته یې وربخي. دغه کورونه چې تاسې ګورئ په دې کې اوس انسانان ژوند نه کوي، ځکه پر دوی باندې ډېر سخت او شدید حالات راغلي دي، ډېر بد وضعیت پر دې باندې راغلی. د دوی کورونه، د دوی هغه څه چې رښتیا دا دي هر څه ړنګ شوي دي. دلته نړیوالې موسسې د دې تر څنګ واړه افغانان پر دې اخته دي چې د دې هیوادوالو لاسنیوی وکړي. دا نو رښتیا هم اوس د خوښۍ خبره هم ده چې افغانان په دې ویر او په غم کې سره یې ناست دي او هر څوک خپله برخه کار دلته
ترسره کیږي. په دې کلي کې تاسې ګورئ چې ګڼ شمېر زموږ اساسي هېوادپال راټول شوي دي، مرستندویه ادارې دي، هغوی هم اخته دي هغه چا ته دا خپلې مرستې ورسوي چې اړتیا ورته لري. دا نو د سرګل سیمه ده چې تاسې وګورئ. په سرګل سیمه کې دغه کلی چې تاسې ګورئ دا هم بشپړ نړېدلی دی او دا له موږ څخه ډېر زیات لرې دی او دغه هېوادوال تاسې ګورئ د هغو مړو یا د هغه ټپیانو پسې ګرځي چې تر دې دمه ترې لا درکه شوي وو. سختې لارې لوړې ژورې حتمي ده چې یو بریالی پای لري او موږ بالاخره هغه ځای ته ورسېدلو چېرته چې موږ غوښتل خپلې مرستې ورسوو. خو دلته رښتیا هم ډېر سخت حالت په دې وطن کم کې بچیان تاسې ګورئ چې له خپلو کورونو څخه راوتلي دي او خپل کورونه یې د دې لپاره پرېښي دي چې دلته د زلزلو د ټکانونو امکان او شدت بیخي ډېر زیات و او هر چا خپل کور پرېښوده هغه ځای ته تلو چې هواره وه او د غرونو د ښویېدا امکان پکې ډېر زیات یا لږ لیدل کېدل. دا نو هغه درې دي چې وړاندې خلک منظرو ته پکې راتلل، خو اوس ډېری افغانان یا ولسونه دلته د مرستو لپاره راټول شوي دي او موږ هم غواړو چې دغه ولسونو ته مرستې ورسوو. لرې پرتې سیمې ته راغلي یو. دا سیمه چې تاسو ګورئ دغه لاندې کورونه چې تاسو ته درښکاري دا ټول ړنګ شوي دي. دلته یعنې اوس هیڅ څوک نشته دی. دا کورونه په اصطلاح شړ کورونه دي ځکه دا زلزلو دومره زیانمن کړي چې له دې ځای څخه زموږ ستاسو ولسونه ډېر لرې لاندې ښکته بانډو ته تللي دي او په هماغې ځای کې اوسېږي. زموږ هدف او موخه هم همدغه وه چې موږ هغه مرستې چې هېوادوالو کړي، هغه صدقې چې هېوادوالو کړي تر دې دمه موږ راورسوو. موږ به هغه پیښې او هغه صحنې چې دلته ترسره شوي دي هغه به موږ تاسو ته د خپلې کیمرې پر مټ باندې درښایو. تاسو به یې د خیر سره ګورئ، زموږ سره اوسئ او موږ تعقیب کړئ. دا وګوره دا به مونږ کېناستلی دا وګوره دا کورونه وګوره دا حال دی وګوره هغه وګوره راځه دا وګوره دا پام کړه دا وګوره دا ختم دی اینې تېرېدو نور دغه نشته چې کته ونه لېږو پام کړه په دې سیمه ونه وځه دننه لاړ شه دننه او دننه لاړ شه دننه لاړ شه زه دننه لاړ شه ماشاءالله ماشاءالله دا غرونو کې تاسو څارئ؟ او دا مونږ غرونو کې ځه نه دا بلد بزې دي. له جلال آباد ښار تر چلس دغه کومه ساحه چې تاسو ګورئ یا دغه سیمه دا د مشرقي بام دی. یعنې دا دومره یوه لوړې څوکې دي چې له دې ځایه د ټول مشرقي ساحل کېدلی شي او کمکۍ ماشومان تاسې ګورئ چې رښتیا هم دوی هم دلته زیانمن شوي. د اذان وخت دی. دلته چې څومره ترږمۍ او تورتمونه خپریږي پر ځمکه د خلکو ویره لا زیاتېدله. دوی په دې ویرېدل چې ګواکې بیا زلزله او ټکرونه کېږي، نو ځکه خلک بهر ولاړو. موږ دلته لمونځونه وکړل او له لمونځونو نه وروسته مو دلته د یوې کورنۍ فاتحې ته هم راغلي وو چې دې کورنۍ 4 شهیدان دلته ورکړي وو.
دا نو د ځمکې چاود دی چې تاسې ګورئ چې د زلزلو شدیدو ټکانونو په دا حال کړی